کیسه شروع کیږي او موږ ډیر زیات ماشومان په فوتبال ګراوند کې ګورو چې خپل کې فوتبال کې ودی کې یو ماشوم چې هغه نن برډي وي او د دې کوچ ته و چې راځي نن سپیشل کوو او یو زیات زو الته کې چکر وخو او نن بس اډوانچر وکړو او موږ به الته کې یو غر دی الته په لاړ شو دغه ماشومان ډیر زیات خوشاله شي چې نن موږ چرته چکر ته زو او دوی به ریډي شي او هغه غفا ته ځي او دغه ټول ماشومان په خپل سایکلونو باندې سوار شي او هغه غفا ته روان شي دغه یو ماشوم کور ته لاړ شي چې لاغه کور کې کار وي دا ټول ماشومان په مرتبه دغه غفا ته راغلي وي او دغه ماشومان ته پته ونه لګي چې د څنګه دریم چیمبر ته دغه غفا ته ورننوتو او څنګه چې دغه غفا ته ننوځي بهر ته موسم ډیر زیات خراب شي باران شروع شي او داسې عام باران نه وي دا یو طوفاني باران کې بدل شي او د تایلند داسې موسم و چې څو ورځې پورې دغه باران نه ودرېږي سیند کټ کېږي او موږ ته به دغه ماشومانو کور ښایي کوم ځکه چې د یو ماشوم برډې وي او هغې مور او پلار هغې لپاره یو فنکشن کړی وي خو تر اوسه پورې یو ماشوم هم خپل کور ته نه وي راغلی او دغه خلک ډېر زیات ستړي شوي چې دوی په انتظار باندې ناست وي کوم ماشوم چې واپس کور ته تللی و هغه دوی ته ووایي چې دغه ټول ماشومان هغه غفا ته تللي دي باران هم ډېر زیات په تیزه ورېږي او دغه خلک چې کله دغه غار بهر راشي نو ته پته ولګي او باران هم ډېر خطرناک وي او ډایرکټ ایمرجنسي ته ټلیفون وکړي او دغه شانتي هلته کې ډېر زیات ایمرجنسي ټیمونه هم راورسېږي خو غوپا کې دننه اوبه ډېرې زیاتې شوي وي او له اوبو بهاو ډېر زیات وي او دغه ماشومان لرې لرې پورې هم نه ښکارېږي او دوی اوس چیمبر 3 ته رارسېدلي وي چیمبر 3 هغه پوینټ وي کوم پوینټ چې وختي موږ فلم کې وکتو دغه ریسکیو ټیم کسانو حالات هم ډېر زیات خراب شوي وي ولې چې هلته کې ډېرې زیاتې اوبه راغلي وي دوی حالات په خپله دومره خراب شوي وي چې دا به له نور چا سره مدد وکړي بل خواته له ګوفا بار د ماشومانو مور او پلار هم ولاړ وي او له هغې په انتظار کې وي خو ډېر زیات خفه او غمګین وي او کله چې دوی ته دغه خبر میلاو شي چې ستاسو ماشومان په دغه ګوفا کې دننه نشته او د دوی امیدونه اوس ختمیږي چې آیا موږ ته به خپل ماشومان بیا میلاو شي او که نه دغه شانتې دویمه ورځ هم چالو شي او هغه باران اوس هم مسلسل تیز وي او په ګوفا کې اوبه نور هم زیاتېږي بیا یو غټ پیپ وروړي او په دغه غوفا نه دغه ټولې اوبه بهر ته روکاږي خو دغه پیپ هم ډېر زیات کمزورې او ورکوټې وي او هېڅ کار نه وي په میډیا کې هم دا خبره ډېره زیات وایرل کېږي چې دغه ګوفا کې 14 ماشومان دننه نښتي دي او د ښار نه خلک راځي او دغه ماشومانو مدد کوي یو کس راشي دا دوی ته ووایي چې زما په خیال باندې دغه ګوفا د باران د اوبو نه ډکېږي بلکې د بهر نه اوبه راځي او دغه ګوفا ورته ډکوي دغه بوډا سړی د دې په خبرو باندې یقین وکړي او دغه شانتې دا دواړه کسان د هغه غر برخیږي او دا واړه سوري رامعلوموي کوم ځای چې دوی واړه سوري وګوري چې د هغې په مدد باندې دغه اوبه لاندې ګوفا ته ورننوځي دوی کوشش شروع کړي چې دغه واړه سوري دوی بند کړي چې په دغه سورو کې لاندې اوبه لاړې شي او لاندې چې کوم غیر ماشومان دي له هغې زندګي رابچ کړي او بهر ته یې روکاږي دغه شانتې په دوی باندې 15 ورځې تېرې شي او اوسه پورې دوی له هغه ماشومانو څخه هېڅ خبر نه وي اخیستی او له تایلند چې کوم ډرایوران وي هغه هم په دغه میشن کې ناکامه شوي وي او بیا د تایلند ګورنمنټ د لندن ګورنمنټ سره مشوره کوي او هغه خپل یو ټیم تایلند ته ولېږي چې دغه ماشومانو مدد وکړي او دغه شانتې دا ټیم دغه تایلند ته راځي او له ګوفا بار ځان رارسوي ګوفا کې د اوبو لیول ډېر زیات وي او ساه اخیستلو ته هم مشکلات وي دغه کسان 800 نه 900 بلکې 1400 میټر لاندې په دغه ګوفا کې لاندې لاړ شي خو دلته کې هم دوی ته د انسانانو نوم و نښان هم ښکاره نه شي خو دلته کې یو انجینیر وي چې هغه ګیر وي او اوبو کاږلو لپاره راغلی وي دا سړی ډېر زیات لګېدلی وي او جون دې ته خپل اکسیجن ورکړي او ورته ووایي چې دغه سړی بهر ته وکږئ خو دا سړی دومره یېرېدلی او پریشانه وي چې دا دلته کې ګبراوي خو بیا هم دوی په څه طریقه باندې دا سړی بهر ته وکاږي او جون واپس خپل ماشین ولګوي او دننه ګوفا ته راشي کله چې دوی په ګوفا کې صورتحال والي نو کله چې دوی بهر ته لاړ شي هلته کې تایلند ګورنمنټ کسان ولاړ وي او دوی نه معلومات کوي چې اوس په مخکې څه کوو خو دوی ورته یو خبر ورکړي چې اوسه پورې موږ هغه ماشومان نه دي راپیدا کړي چې تر اوسه پورې موږ هغه ماشومان راپیدا نه کړو کیدای شي چې دغه ماشومان دغه چیمبر 3 نه مخکې تللي دي او یا اوسه پورې هغه مړه دي خو سوال دا دی چې دوی به په هر صورت باندې دغه ماشومان راپیدا کوي بیا دغه ټول ټیم کیني او خپلو کې مشوره کوي چې موږ به اوس 1400 میټر نور هم مخکې ځو او دغه شانتې په دې معنی اوس 2 ورځې تېرې شوي وي خو غټه مسله دا وي چې په دغه ګوفا کې اوس هم ډېرې زیاتې اوبه راننوځي او دوی به اوس انتظار کوي چې څه په طریقه باندې دغه باران ودرېږي او بیا دغه میشن مخکې جاري کړي د دې مشکل دلته کې اسانېږي کله چې هغه هلک راځي کوم چې وختي بغیر معنی براخترې و او هغه ګورنر سره خبرې کوي او ته یو مشوره ورکوي چې دغه اوبو رخ به موږ بدل کړو او دغه اوبه به اوس موږ مخامخ پټو ته ورجاري کړو
په دې باندې به ټول فصلونه خو به تباه شي خو هغه ماشومانو زندګۍ به موږ را بچ کو. گورنر هم د دې خبرې معنی ډیر زیات اګری شي او د نور ټیم سره دا مشوره وکړي چې دغه اوبو روخ وس دی پټو تا کوي. هغه د پته چې به دغه فیصله معنی به کسانانو ته ډیر زیات نقصان ورسیږي. دغه ځمېدارانو هم د دې په خبره باندې عمل وکړي او ته چې تاسو خپل کار جاري وساتئ او دغه شان دي لا اوبو روخ بهر ته روګاږي او جان او لاغي مرګري اوس دغه ګفا ته دننه ننوځي او دې پیر اوس دوی 200 میټر مخکې تلیوي. خو اوس هم دلته کې دې ته هم نه ایمیل شوی او دې غواړي چې واپس شاته ګفا ته لاړ شي. خو اشنه کړه د کې جون ته یو کوټه باندې کې لایټ ښکار شي او دغه لایټ په یو نری باندې کې ځکه بلیږي او جون چې څنګه په دغه لارې باندې مخامخ ورشل د کې اچانک ډیر زیات ماشومان ناس وي او د دې په انتظار باندې وي. دغه ماشومان ټول صحیح سلامت وي او تر اوسه پوری ژوند دی او څنګه چې جون لاغي مرګري وګوري نو ډیر زیات خوشاله شي او د لوګي له لاسه د دې حالت ډیر زیات خراب وي. نیک او جون دینه ویډیوګانې جوړوي او بهر ته وړي او دغه ماشومان بغیر د اکسیجن نه دی بهر ته نشو بوتلې. جون چې کله دلته کې ماشومان ویډیو جوړي نو دغه کوچ راشي او په دغه ویډیو کې و چې دغه ټول غلطي زما او ما دا ماشومان دغه ګفا ته راوستي دي. هغه ماشومان چې نه دغه کوچ په وجه اوسه پورې موږ بچو دي موږ ته ډیر زیات لارې وخودلې. نیکو جون چې کله دینه ویډیو کې نو وته چې تاسو دلته پارام کینی او لکه سات پس به موږ نو ټیم راشي او دغه ټول کسان به تاسو دلته نه بهر ته بوزي او کله هم همت ونه بیرې کړی چې دوه بهر ته راشي نو دغه خوشخبری دی ډیر زیاتو خلکو ته وایي چې وسه پورې هغه ماشومان ژوند دي او صحیح سلامت دي او کله چې دغه ویډیو دغه بار خلکو ته وخینو دغه ټول خلک ډیر زیات خوشاله شي او دوی ته یو امید هم راخاره شي. خو بل خو ته موږ نیک او جون ګورو چې هغه وسم ډیر زیات خفوي او ضرور د دې شاته خبره ده هغه راځي او گورنر سره خبره کوي چې دغه ماشومان وسه پورې ژوند دي. خو دغه ماشومان دغه ګفانه بار وصل ډیر غټ چیلنج دی ولې چې په دغه ګفا کې وسمو ډیر زیاتې ولاړې دي. کوم ځکه چې غټ انجینیر په دغه وبو کې نخته وو یریدل نو دغه واړه ماشومان دي. خو بیا هم دی په سبا طریقه باندې دغه ماشومانو ته خوراکي مرسولي وي او سر ډاکټرانو مورشي چې دی میډیکل چیک اپ وکي. ماشومانانو مور پلا ډیر زیات پریشان وي او حکومت ته وی چې تر وسه 12 ورځې وشو او تاسو هغه ماشومان بهر ته نه دي روکاغلي. گورنر سره د لپاره جواب نه وی خاوت یو خبر و چې دغه ماشومان ژوند دي او هغه ته لپاره منګه خوراک او ډاکټران هم ورولېګل او ډیر زر به بهر ته روکاګو. د ماشومانو مور پلا د لپاره یو خط لیکلی وی او دغه غسان به هغه خط دنه ورولېږي او کوچ دا فکر کوي چې د کې به ضرور زما پاره کې څه غلط لیکلی وی. خو ټول مور ماشومانو مور پلا دغه کوچ ډیر زیات صفاتو کې او د چې ستاسو د وجه زمنګ ماشومان وسه پوری ژوند دی پاتې شوی دي. جون ونیک یو بل پلان جوړ کړی وی دلته کې یو انسټیټیوټ ډاکټر راغوښتي وی او هغه یو پلان جوړ کی چې دا ټول ماشومانو باندې نشور کو او هغه ته اکسیجن ماسک ولګو او په طریقه په بهر ته روکاګو. خو دغه ډاکټر دا مشوره بالکل هم خوښانه شي او هغه ته وی کېدی چې کپنی ملاره کې دغه ماشومان په وښ کې راغو نو بیا به دغه ماشومانو سره سکیږي او دی په لاره کې مړ شي. بل خو ته کې موږ ګفا کې هغه ډرایوران ګورو چې دغه ماشومانو ته خوراک رسوي او په لار کې یو ډرایور خپل تاوشي او په ورسې کې د دې خپل هم ونخليږي. دغه ډرایور غواړي چې دغه خپل دلته نه راخلاص کی او په دغه دوران کې د دې اکسیجن ماشين یو پایپ هم دلته کې ونخليږي. هغه نه په وبو کې ګیروي او کله چې اکسیجن ماشين دینه کټ شي نو د دلته کې په وبو کې مړ شي. ریسکیو ټیم د خپل کس دلته نه بهر ته روکاږي او بهر ته ټول خلک د لپاره هم خبشي او دواګانی وږي. ریسکیو ټیم چې کله پته ولګي چې جون وریک چې کومه مشوره ورکړې ده چې دغه ماشومانو به وشو کو نو هغه ته هم وسه احساس وشي چې دغه مشوره بالکل هم ټیک ده. په کومه ګفا کې چې دوه غړ ډرایور په لار کې مړ شو نو ماشومانو خو ډیره معمولی خبره ده. ریک او جون چې کله گورنر تراشي او هغه سه هم دغه خپل فیصله شرکې نو هغه هم د خبره مانی یقینو کې وته چې دغه شانتي وکړي. په وخت کې دغه ډاکټران ډرایورانو سره ناسوي او ته وچی څنګه په طریقې باندې به دغه ماشومانو ته به دا انجکشن لګوي. هر څه ځکول نه پس ته بل اوس منګور چې دغه ټول کسان نزي او هغه ګفاته وننوزي او دغه میشن به کمپلیټ کوي. د ګفا بار ډیر زیات خلک لکه رسیدلی وي په دې کې د دې مور پلار د خار خلک او نور هم له ملک نه خلک راغلي وي او د لپاره دلته کې دواګانی کوي. ولې چې دې پیره کسه ګډوډي وشو نو دغه پیره بادا ماشومان بهر ته مړ روزي. ګفا کې چې کله د نن رانوځي دې پلان وکي چې دا ټول ماشومان یو ځای روکاګل ډیر زیاته مشکله ده او دغه لپاره بدی سلور ماشومان کوي او بهر ته به روکاږي او دغه نشي انجکشن چې کله دغه ماشومان ته ولګي نو لاغي لاسونو او خپې هم وتړي او کپلاره کې دا کسان په وښ راغو نو دی بل لاسونو او خپې نه وخي او سم مسله به نه جوړوي. خو کله چې بهر ته پلاره کې روزي یو ماشوم پلاره کې وښ راشي او دغه کسان یو بل انجکشن دی ماشوم ته ولګي
دوی دا ماشومان خپلو کې یو بل سره وتړي او ډیرو غنټو نه پس ته دی اوس دا څلور ماشومان بهر ته راوکاږي او دغه میشن چې کله کامیاب شي نو دغه ډرایوران او ورسره د دې مور او پلار هم ډیر زیات خوشاله شي. بل اوس دی بدن نوځي یو ځل بیا څلور ماشومان بهر ته راوکاږي او دی یو ځل بیا دغه میشن کې کامیاب شي. اوس په دغه غوفا کې صرف 15 کسان بچي وي دي د کې څلور ماشومان ني او یو د دې کوچ بچوي او یو ځل بیا د دې په مشکلاتو کې اضافه کیږي او بهر ته ډیر تیز باران راځي او دغه غوفا کې اوبه نور هم زیاتیږي او په دغه غوفا کې د اوبو لیول هم ډیر زیاتیږي خو دغه باران په وجه باندې خپل میشن ودرول دا هم بیوقوفي وي. دینه پیله چې په دغه غوفا کې نور هم اوبه زیات شي دا کسان خپل میشن جاری وساتي او روټین په مطابق دغه غوفا ته دننه ور روان شي. خو دې پیله دغه ماشومان رسۍ سره نه تړي بلکې اړ یو ډرایور دغه ذمہواری وي چې یو ماشوم به خپل ځان سره کوي او بهر ته به صحیح سلامت روکاږي. ډرایور دا غلطي وکړي چې لاس نه دغه پړی خوشې شي او په خپله هم پکې ورک شي خو بله لاره کې دا یو غر ونیسي او هلته کې ځان کښېنوي. د هغې په یو لاس کې هغه ماشوم هم وي خو بیا هم په صدرکه باندې ځان ویسار کړی وي. دغه ډرایور او هغه ماشوم هم دلته کې مړ کېدی شو خو دوی نصیب ښه وي چې نیک د دې معنی نظر پرېوځي. دغه ډرایور ته ووایي چې همت مه بیله او ستا شاته یو بل ډرایور را روان دی ته ماله دغه ماشوم راکړه چې دا د صحیح سلامت بهر ته وولېږم او بیا به یو ډرایور به تا پسې راولېږم هغه هم تا ځان سره بهر ته وکاږي. او فاینلی دی دغه ډرایور کوچ او هغه ماشوم بهر ته صحیح سلامت هم راوکاږي. دوی دغه میشن کامیاب شوي وي او دا یو ټیم ورک او په دغه میشن کامیابۍ باندې بهر ته خلک جشن مناوي او موږ دلته کې وګورو چې دا خلک صحیح سلامت بهر ته راغو زموږ دا فلم هم دلته کې ختم شي.